السلام علیکم مرګرو کو چېرې تاسو په یوټیوب باندې کار کول غواړئ او تاسو غواړئ چې زمونږ د ویوز زیات شي او سبسکرایبر دې زیات شي او په دې طریقه باندې د زمونږ چینل چې دی ګرو شي او د ګرو نه پس په تاسو څه کوئ چې چینل ګرو شي نو بیا مونټایز شي نه د دې لپاره څه دي د دې لپاره په 2026 کې شپږ امپورټنټ سیټینګز تاسو ته ښیم چې تاسو هغه کوئ چې تاسو یوټیوب چینل چې کوم دی هغه به مونټایز شي او تاسو به ترې ارننګ شروع کوئ او تاسو به په دې سوچ کې نه یئ چې یار ویوز ولې نه راځي خو دا ده چې دا سیټینګ به تاسو ګورئ مکمل زه چې دا ویډیو سټارټ کوم چې تاسو دا ټایم هم نه ضایع کیږي او کم نه کم ټایم باندې تاسو په دې باندې خپل کار کوئ او خپل ویډیوګانې په اپلوډ کوئ ځای چې ویډیو سٹارټ کو چې تاسو ټایم نه ځای کی ګړومبه به تاسو اوپن کوي وای ټو سټوډیو په کروم براوزر کې اوپن کوي تاسو ته به داسې پیس راشي په دې کې بلاندې تاسو راشي په دې پلس آیکن باندې به کلیک کوي په دې کې چې کوم دین شپږ سیټینګونه نن داسې دي چې هغه ضروری دي ګړومبه سیټینګ دا دی چې په دې اپلوډ سیټینګ ته براشي په دې اپلوډ کې د دریم نمبر چې کوم دی په دې کې وګورئ په دې کې چې تاسو کله راشي دلته کې نو په دې کې تاسو ته د ښکاری دی کې دا ډسکرپشن لیکل شوی دی دا سه یو ډسکرپشن په کې تاسو د خپل یوټیوب ریلیټډ چې کوم حساب کتاب دی هغه ټولر سبب کې ولیکي پاغه کې بولی کوي چې په دې کې ز څه ما څه حساب دی څه دغه نه دا سيزونه چې تاسو ډیفالت باندې دا سیټینګ وکړئ نه په دې باندې سړي په دې کې ودای چې تاسو کوم یو ویډیو تاسو اپلوډ کوئ دوباره په کې تاسو لیکل نه کوئ په دې کې لاندې وګورئ دا دلته کې انلیسټډ دی پرایویټ دی او پبلک دی نه په دې کې چې دین کم از کم تاسو پبلک کوئ نه د پبلک نه مخکې یا پرایویټ یا انلیسټډ به دا ساتئ چې تاسو کوم ویډیو دا کاغه کې سم مسله مسایل هغه تاسو چې کولی شئ چې یاره دې کې خو سم مسایل نشته دی صحیح شو په دې کې چې تاسو وګورئ نو پاسه چینل آپشن دی چینل آپشن کې وګورئ په دې چینل آپشن کې به تاسو وکړئ دا درې سیټینګونه په یو کې تاسو ما خو په چینل سیټینګ کې دلته کې کنټری دا کنټری چې تاسو وګورئ نه دې کې بخپل تاسو کنټری چې کومه دا کمی کنټری نه چې تاسو یې نه هغه کنټری به پکې سلیکټ کړئ دا ډیر ضروری دی لاندې کیورډ سیستم دی کیورډ چې کوم دی دا ضروری دی دا کیورډ هغه کیورډ دی چې تاسو په کوم یوټیوب په اسلامي چینل باندې دی په انټرټینمنت دی په هر یو چیز دی هغه څه چې لکه څنګه زمونږ دا دی پوسټو یوټیوب ګروث چینل نه په دې کې وګورئ تاسو دغه شانتي ما خپل د چینل مطابق چې کوم دی هغه سيزونه اډ کړی دی او پاغه کې ما دا چې دی دا دلته کې تاسو دغه شانتي خپل چینل مطابق اډ کړئ د ځکه د سکرین ریکارډینګ کې خیمه چې تاسو ته پته ولګي زیات تر خلک وي چې موږ سره موبایل دی او هغه کې بیا ښکاری نه موږ ته واړه ښکاری په دې وجه باندې ما کوشش وکړو چې مکمل ز تاسو ته دا خیمه چې تاسو په دې باندې پوه شوي صحیح شو دا شیزونه تاسو اډ کړه په دې کې دی چې ورسره مخه ته ایڈوانس سیټینګ دی ایڈوانس سیټینګ دا ډیر ضروری شی دی کې وګورئ د کې ډومبه چې کوم دا درې اپشن دی په دې درې اپشن کې ډومبه چې دی نو مطلب یس د میډ پر کډز او دا نه دا بنو کوي مطلب د ماشومان کارټونان وغیرہ یار شي نه غتا سو یس کول شي یا نه کول شي په تاسو باندې دا که تاسو وایي چې نه مونږ ویډیو اپلوډ کوو بیا به یس یا نو کوو نه دا به تاسو آی وانټ ټو ریویو وخی صحیح شو دغه کې چې لاندې راشي لاندې بدلته کې راشي نه ایډسنس اکاونټ کو خستاسو اکاونټ مونټایز خو ټیک تا کني نه که تاسو خپل د اکاونټ لینک مطلب دلته اډ کول غواړئ ایډسنس باندې نه تاسو به دا اډ کوي خو هغه چې کوم تاسو پروموشن ته خپل ویډیو پروموشن کوي د هغه لپاره صحیح شو د ته بل لاندې راشي په لاندې وګورئ نه دی کې به لاندې د خو مکمل راشي نه دا کلیپ الاو امبیډینګ دا الاو ویور دا چې وخی نه دا هم ضروری دی د کې لاندې راشي لاندې په پکې وګورئ نه دا د سيزونه بنه چېړئ دا دغه دي او په دې کې لاندې دی چې یو بل اپشن چې کوم دی هغه ډیر ضروری اپشن دی چې کله پاسه تاسو دا سرچ کې پاسه سر کې وګورئ نه دلته کې جرنل سیټینګ دی دا جرنل سیټینګ چې تاسو وخی په دې باندې کلیک کړئ هغه خو تاسو چې تر کومه چینل مونټایز نه دی بیا خو ضرورت نشته خو چینل خو مونټایز نه په دې کې به کوشش وکړئ چې ډالر به سلیکټ کړئ چې دا ډالر به سلیکټ کړئ او دی کې دا بس سیو دا آپشن چې کوم دی دا په دې باندې کلیک کړئ او دا شانتي بس تاسو دا شی سیو شي اوس په دې کې دویمه طریقه چې کومه دا ډومبه طریقه ما تاسو ته خو تاسو براشي ډایرکټ خپل چې کوم تاسو دی یوټیوب چینل دی یوټیوب چینل ته براشي دلته کې نه به یوټیوب چینل خپل اوکے کیسه شو په دې یوټیوب چینل کې چې تاسو دلته کې راشي دا تاسو اوکے کو دا چینل اډ به وخی صحیح شو په دې کې دا شیزونه ډیر ضروری دي په دې کې د چینل نوم چې کوم دی د چینل دا وګوره هندل نوم او نوم دا ضروری شي دا غینه بعد چې راشي ډسکرپشن کې به تاسو ولیکئ دا وګورئ دا ډسکرپشن دی نه دا ما لیکل دی دا ما یو نوې چینل جوړ کو خدا هغه نه علاوه دی په دې کې به تاسو داسې قسمه ډسکرپشن اډ کړئ که تاسو نشئ اډ کولی نو تاسو به سمپل سو کوئ چې تاسو د چینل کوم نوم دی تاسو به هغه چیټ جی پی ټی لور کوي وته به وایي چې زما دا چینل دی زه په دې باندې په دې طریقه کار کوم او مال د دې لپاره یو سپیشل ډسکرپشن تیار کا او راکا نه هغه به تعالی ډسکرپشن تیار کی دا کمیونټي چې کوم شی پوسټ ته کمیونټي پوسټ دا به ډیر ضروری دا بیان کوي ځکه چې دا په 2026 کې دا په 2025 کې خو په 26 کې دا کمیونټي کوم پوسټ دا ډیر ضروری او د دې ځنه به خلکو چې کوم دی د دې کې کمیونټي
کمیونټي پوسټ لکه مطلب چې دا کمیونټي تاسو وښئ نو په دې کې تاسو ته دا دلته کې وایي چې دا کلوز دی، مطلب دا کلوز ځکه دی چې موږ په دې کې لا ویډیو یا څه نه دي ورکړی، خو د هغې نه مخکې دا چې کوم سیټینګزونه وو دا سیټینګزونه ډېر ضروري دي. صحیح شوه. دا چې کله تاسو وکړئ نو دلته کې چې تاسو راشئ دا سیټینګ دوباره سیټینګ به ووښئ، او چې سیټینګ ووښئ دا به داسې کوي لږ زوم به کوي چې تاسو ته پته لګي. زه ځکه زوم کوم چې ما ته پته ولګي. تاسو به خپل دا پرمیشن چې کوم دی دا به چک کوئ، خو دا پرمیشن به خپل چاله نه ورکوئ. صحیح شوه. په دې کې کیټګري ایډ چې کوم دی دا چې ولې چې زموږ چینل خو مونیټایز دی نه دا په دې وجه موږ ته راغلي که مطلب که وایي چې تاسو یاره په دې کې کیټګري مطلب څه بلاک کول غواړي یا نه بلاک کول غواړي، هغه وروستو خبرې دي، نور خبرې دي. خو چې کوم دا سیټینګونه ما تاسو ته وښودل دا ډېر ضروري دي. دا سیټینګونه داسې دي چې دا تاسو کله وکړئ چې مونیټایزیشن ته دې کې راشئ، دې کې فاینل آپشن د مونیټایزیشن دی. صحیح شوه. نو دا چې کله ستاسو مونیټایز شي نو تاسو ته به داسې قسمه ایډز والا او سیسټم راشي. دا ایډوانس سیټینګ دا تاسو ته ما ټول وښیي چې ستاسو کومه کیټګري ده، کیټګري به دلته کې سلیکټ کړئ، د ویډیو چې کوم لینګویج دی هغه به دلته کې سلیکټ کړئ. صحیح شوه. دا وګورئ. د هغې نه بعد چې کوم دی دلته کې دا وګورئ چې په کوم حساب کتاب کې ډسکرپشن تاسو ورکوئ او نور حساب کتاب او دا ټول به دلته نه یس کوي. دې سره به ستاسو څه وشي چې زموږ د چینل چې کوم دی نه هغه چینل چې کوم دی زمونږ چینل دا سیټینګ مکمل شو. د دې نه پس په بیا تاسو نور څه کوئ چې تاسو به په ویډیو اپلوډ کوئ. نو د هغې لپاره دا ویډیو ما جوړه کړې ده. دا ویډیو تاسو وګورئ او په هغې باندې انشاءالله تعالی په هغې طریقه ویډیو اپلوډ کوئ نو ستاسو چې کومه مسله ده هغه به بالکل حل شي. نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.